پر امرالله صالح ولې نن پاکستان او طالبانو دومره لوی تور پورې کړ؟ څنګه خجالت شول؟ دې ویډیو کې پوره جزئیات او معلومات کولی شئ وګورئ. خو دا چې زموږ نورې راتلونکې ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ نو یوټیوب چینل مو هم دا اوس درسره سبسکرایب کړئ. نن په ټولنیزو رسنیو کې چې ډیره لاس په لاس شوه هغه د پاکستان او طالبانو ډیره ناکامه جوړه شوې ویډیو وه چې پکې ویل کېدل چې د صالح کور نه پیسې او د ترلاسه ترلاسه شوي دي. د مقاومت جبهې ویان علي میثم نظري ایران انټرنیشنل ته په ټلیفوني پیغام کې وویل چې ایران انټرنیشنل ته په ټلیفوني پیغام کې دا خبره په کلکه رد کړه چې ګویا دا د صالح د کور نه ترلاسه شوي پیسې دي. نوموړي وویل دا د دښمن تبلیغات دي چې غواړي په دا ډول کړنو سره په دې حساس وخت کې د صالح له ملاتړه د خلکو اذهان تغیر کړي خو دښمن په دې کار کامیاب نشو. نوموړي په آخر کې پښتو بیت هم ویلی دی چې وایي ولس جانان که نو د ټول ولس جانان بشي. نوموړی وایي صالح نن سبا د ټول ولس جانان دی. د یادې ویډیو په اړه ګڼو افغانانو هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري چې صالح د ملت سره خیانت وکړي. په همدې تړاو بیا مصطفی کامل کاکړ د صالح یو عکس په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی دی. د افغانستان دښمنان امرالله صالح ته دا صفت نوم ورکوي. د افغانستان ازلي دښمنان تر ټولو لوی پروپاګند د امرالله صالح خلاف کوي. په اوس وخت کې روښانه ښکاري چې امرالله صالح څومره افغان دوسته افغان دی. امرالله صالح د افغانستان د استقلال ملي بیرغ ملي سرود نظام جمهوریت او خپلواکۍ لپاره مبارزه شروع کړې ده. په دې مبارزه کې مشر ورور هم شهید شو. امرالله صالح تر اوسه پورې په خپل وطن افغانستان کې موجود دی او د ترهګرو پر وړاندې مبارزه کوي. امرالله صالح غوندې باتوره او ننګیالي افغانان ډیر کم دي. د خپل ننګیالي اتل قدر او ملاتړ وکړئ. امرالله صالح د احمد شاه بابا، میرویس نیکه، غازي امان الله خان او خوشحال خان خټک لاره خپله کړې ده. امرالله صالح د افغانستان رښتینی بچی دی. بلخوا بیا ایوب خان لیکلی دی د دومره پرمختللې ټکنالوژۍ باوجوده موږ اوس هم د پاکستان د شوم پلان ښکار ګرځېدلي یو. د امرالله صالح کور ته پیسې راوړل شوې دي خاص د بدنامولو لپاره. پاکستان په ټول قوت سره د خپلو لاسپوڅو په مټ لګیا دی. هغه پاکستان ضد څیرې بدناموي چې په راتلونکي کې د افغانستان ملت ورباندې باور ونه کړي. ولسمشر غني پسې هم دروغ خپاره کړل چې ګواکې 1.9 میلیونه ډالر یې د ځان سره وړي دي. د هغه د بدنامولو لپاره یې داسې تبلیغات په لاره اچولي وو. اوس یې د امرالله صالح کور ته ډالر راوړي او د بدنامولو هڅې روانې کړي او ځینې افغانان لګیا دي کنځاوې ورپسې کوي چې دا خبره په رښتیا وي. امرالله صالح دومره ساده ولا کوي چې نغدي پیسې په خپل کور کې وساتي. نن سبا د ټکنالوژۍ عصر دی. $1 څوک په جیب کې نه ساتي او موږ سادهګانو بیا ومنله چې رښتیا به داسې کار شوی وي. پاکستان د انګریزانو پاتې شونې حرمونې هیواد دی چې داسې ډېر نورې کیسې به تاسو ته وړاندې کړي. خو هیله کوم لومړی خپل غوږ وګورئ بیا سپي پسې منډې ووهئ. د شاه غازي امان الله خان نه عبرت واخلئ. همدارنګه خان جلالزي ورته لیکلي دي ولاکئ خر ومني چې دومره پیسې دوی په خپل کور کې کېدي او له ځان سره یې نه وړي. دا ټول دروغ دي. د دې موزر پاکستان پالیسۍ ده. اجمل اقبال بیا لیکلي دي چې د دې دروغجن حافظه کمزورې ده. څو ورځې مخکې $90,000 وو بیا $110,000 شول اوس 15.6 میلیونه شول. په همدې حال کې وږمه افغان هم پر خپلې فیسبوک پاڼې باندې لیکلي دي د امرالله صالح په کور کې مو له پاکستانه راغلي میلیونونه جعلي ډالر ولیدل. پاکستان د افغان ولس دوکه کولو په نیت هره لوبه کولی شي او د طالبانو د فرهنګي کمیټې مشر هم دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې د امرالله صالح کور نه دی تالاشي شوی او دا کړنه یې د پاکستان یاده کړې ده. ډیره زیاته مننه چې د دغه ویډیو تر پایه را سره وئ. بیا تاسو د امرالله صالح په اړه څه نظر لرئ؟ آیا امرالله صالح دغسې کار کولی شي؟ په دې اړه خپل نظر، انتقاد، پیشنهاد را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب هېر نه کړئ او په دې اړه ستاسو نظر هم مهم دی.